ورور وایي په بعضې مسجدونو کې کتبې ځوړندې وي او په هغه باندې آیات یا حدیثونه نوشته وي. دا د شریعت له نګاه څخه څنګه دی جایز دی که نه؟ که مخته نه وي، یو طرف بل طرف ته وي یا شاته وي، یا مخته دومره لوړې ځوړنده وي چې د لمونځګزار در سر لوړې وي، معنا یو څوک چې په لمانځه باندې ودرېږي د لمانځه په وخت کې د هغه چورت نه پکې فکر نه پکې بندېږي، د هغه په لمانځه کې فکر نه پکې بندېږي، بیا پروا نه لري. او دا چې یو څوک دا کتبې و خطونه په مسجد کې دومره لاندې وځړوي چې د لمونځګزار او مخته زړېږي، نو د لمونځګزار او مخته چې زړېږي په لمانځه کې چې هغه ولاړي هغه ورته ګوري، د هغه فکر پکې بندېږي، په لمانځه کې خلل راځي. دا مکروه عمل دی. زموږ فقهای کرام وایي مسجد به د محراب طرف یا محراب به داسې مزین نه جوړوي، داسې به یې نه ښایسته کوي چې د لمونځګزاره په لمانځه کې فکر پکې بند سي او په لمانځه کې خلل راسي. داسې نقشونه به نه کې جوړوي، داسې خطونه به نه کې نوشته کوي چې د لمانځه والا د لمونځګزاره فکر پکې بند سي، په لمانځه کې چورت خراب سي، دا مکروه دی. نو خطونه هم یا مخته کې زړې دومره لوړې، لکه وګوره زموږ په مسجد کې دا دی خط نوشته دی، ګوره دومره لوړ دی چې ورته ګورې سم داسې به سر پسې کږوې. اوس دې کې د لمانځه والا فکر نه بندېږي، یا یې راسته طرف چپه طرف یا شاته وځړوه او یا که مخته وي دومره لوړ به وي. دا چې د لمونځګزاره په مخامخ باندې وي نو دا عمل مکروه.